السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، نوروز چې په پښتنو سیمو کې لمانځل کېږي، نوی کال دی او موږ پښتانه لمانځو. څه هم که عرب ورسره اختلاف لري، خو دلته کې ګورئ چې دا په دې وطن کې په دې خاوره کې ګلونه کېږي. عرب خو شګه ده، هلته ګل نه کېږي او داسې شنکي به پکې نشته. نو که هغې د دې نوروز مخنیوی کوي، نو په دې وجه به کوي چې یاره موږ د خوشحالي ونه لمانځو. نوروز د ټولو بختور شه. نوروز ګران لوی شاعر او د پښتو شعر او ادب د دنیا نابغه نوم خوشحال خان خټک بابا هم په خپلو شعرونو کې ستایلی دی. او د نوروز معنا دا ده چې د سپرلي راتګ دی، ګلونه وټوکېږي، سپرلی شي، د مرغو د شور د اواز ته تاسو غوښتئ، د سپرلي د هوا ته غوښتئ. ژمی ختم شو، د پښتنو په سیمو باندې ژمی ډېر زیات اوږده دي. اوس خو هغه د موسمونو د اړې ګړې د وجې نه هغه اوږده اوږده ژمي او هغه ژړی هم ختم شوې. خو دغه موسمونه بیا هم سمیدی شي په شرط د دې که موږ یو کس یو بوټی په دې سپرلي کې وکړو، نو په بوټو باندې به دا موسمونه هم موږ راقابو کړو. د نوروز مبارکي تاسو ټولو ته وایم، هر چېرته چې نوروز مو بختور شه، د نوروز خوشحالي م بختور شه، دا د ګلونو دغه راتګ مو بختور شه، سپرلی هم بختور شه، سیمې مو بختورې شه، تاسو بختور شئ. خو په شرط د دې چې یو کس یو بوټی یو نیالګی وکرئ چې دا وطن، دا پښتون وطن په حقیقي معنو ښکلی مزیدار شي. زموږ د راتلونکي نسل د اکسیجن مسله حل وي، د اوبو مسله حل وي، د بارانونو مسله حل وي، د بیماریو نه بچ شو، د ناروغیو نه. څنګه چې کرونا تېره شوه، دا هم د موسمونو د بدلون یو لهر و، یو وبا وه، د داسې وباګانو نه بیا بچ شو. نو یو کس یو بوټی خامخا نه حل کړئ، وکرئ یو نیالګی او د هغې خصمانه وکړئ. بیا هم تاسو ټولو ته نوروز مبارک، نوی کال مو بختور. السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، دا ګلونه درته نن ځکه ښیم چې نوروز دی، نوروز نوی کال چې څه ته وایي که نه، نوروز. او په افغانستان کې ډېر په مینه لمانځلی کېږي جشن نوروز، خلک پکې خوشحالۍ کوي. چونکې زمونږ ښکته پښتانه ته نه دي خبر، مونږ خو د هغه انګریزي کال نه خبر یو، دسمبر او جنوري او که نه. خو دا نوروز چې دی، نو دا د سپرلي راتګ دی. دا خوشحال بابا په خپلو شعرونو کې ستایلی دی. دا د ګلونو، د دې مزیدارو ګلونو د راټوکېدو ورځې دي. سپرلی دی په وطن کې، ښکلې هوا ده، د سپرلي هوا دی، خدای په هر چا ولګوي. سپرلي هوا ژوند دی. جمع ختم شو، پخواني ژمي خو شته هم نه، جړی او بارانونه. خو بهرحال پخوا به دا ژمی ډېر زیات سخت و که نه، واورې به وې، جړی به وې، بارانونه به. نو نوروز مو بختور او مبارک شه. په روژه کې څه ښایسته شعر دی، څنګه چې پسرلی شو نو روژه را باندې راغله. هغه هم دغه موسم کې دا شعر به لیکلی شوی. نو تاسو ټولو ته نوروز بختور.